جبې ما ته ابو ویلی دی که نه دا هغه ژبه د هغه زما غېږ ته چې به راوخته وې دا زما ابو دی نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی نو پلار به جاړي نه پلار به خفه کېږي نه وایي هغه ژبه ما ته نن وایي چې دا ستا پلار دی کومې ژبې چې به ما ته ابو ابو کول د کومې ژبې چې زه ابو وم او د کومې ژبې چې زه سرمایه وم د کومې ژبې چې زه اسره وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کاش چې زه په مانځه ولاړ وې او ما ته زما د مور د طرف نه یو اواز شوی وی چې یا محمد او ما منځ مات کړی وی چې لبیک یا امي مورې ما ته وایي زه حاضر یم مورې ما ته وایي زه حاضر یم لبیک یا امي چې ما منځ مات کړی وی او زه د مور مخې له ورغلی وی چې ما د مور یو اواز اورېدلی وی زه هم کاش چې مور سړي ته اواز وکړلی ته ورته وایي چې لبیک یا امي مورې حاضر سره د تن او سره د وجود او سره د ذهن نن مور خبرې کوي بچی ځان له سوچونه کوي نو هغه مور بچي به راولګي او د مور خبره به په نیمه کې کټ کړي نو مور په ژړا شي زه دا خبره چاته پوره کړم زما دا خبره به څوک پوره اوري ما له هم څه ځای راکوئ خاوند مې پوره نه اوري همې خاوند دی نو چې بچی مې هم پوره خبره نه اوري نو زما دا ژبه داسې سپکه ژبه ده زما دا ژبه داسې بې عزته ژبه شوله چې دې ته به څوک غوږ نه ږدي نو ولې دا پلاران او میندې جړوئ ولې د پلاران او د میندو دا ګیلې د اسمانونو ته خېجوئ پلار وایي مولي صاحب ما له داسې بچی پکار دی چې هغه زما خبرې ته غوږ یخی او زه ورته پوره خبره وکړمه ښه ابو حاضر جناب ابو ټیک ده پلاره ټیک ده سبا به مې دا کار کړی مور وایي مولي صاحب ما له یو بچی پکار دی چې زما خبره اوري زه پې د خپل ډه بړاس وباسمه دا د ابو هریره په شان بچی پکار دی رضی الله تعالی عنه ایمان یې راوړو مور ورته وایي د پلار نیکه دین دې پرېښې دا یو مخ په یې وله ووه ولې دې د پلار نیکه دین پرېښې نو دا به یې وله ووه په ګیره صحابي مور دا مخ وخه او مور دا مخ وخه ابو هریره به غلی ناست و زیاده سے زیاده امام الانبیا ته وی دعا وکړه چې الله مې دا مور مسلمانه کړي نو بس دی نه پوهېدو نو پلار په ژړا شوي مولي صاحب دې ژبې ما ته ډېر کلونه ابو ویلی دی نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی دا ستا پلار دی نو پلاران او میندې نه جدا کو ډېر برکات د دوی سره پراته دي او ډېر خیرونه ورسره پراته دي د پلار سره ډېر برکت پروت دی د مور سره ډېر برکت پروت دی زه وامه چې د رونو د جدایۍ ټیم راغلی یو بچی پکې ووایي چې ما سره مور او پلار پرېږدی که په میراث کې حصه نه راکوئ نو مه راکوئ خو دا مور او پلار راله په برخه کې راکوئ نو چې دا مور او پلار راته میلو شي چې دا مور او پلار مې راسره وي نو دا لویه سرمایه ده ماله لویه سرمایه نو ډېر احتیاط کوو زه درته درخواست کوم مونږ پکې ولیدل ځکه درته وامه چې دې جمعې کې سړی دی پلار له ښکلی ګرم د وړی څادر والي او ښکلې ګرمه جوړه وله والي دا بده ده دا پلار به څومره دعاګانې کوي چې مشر پلار یې ستا د لاس جوړه او جامه یې اغوستي او مور دې تهجد کوي او ستا د لاس جوړه یې اغوستي او په تهجد ولاړی خدای به دې بادشاه کی بادشاه مونږ په دې کې څه ولیدل ځکه وامه بادشاهان بشئ بچو بادشاهان بشئ د دې مور او پلار رضا والی بادشاهان بشئ بادشاهان نو که مور او پلار له ته په جمې او په وړي باندې یوه ګرمه جوړه والي نو دا به څومره ښه خبرې دا پلار به څومره خوشحالي ابه ځان لم والي خو چې ته یې واله راوړي ډېر به خوشحاله شي زه بچي ته وام واله نو ما ته بچی وایي وی دی ما ته وی ولې نه چې زه وله والم دی دې ما ته ووایي که نه زه وایم چې هغه تا ته ووایي چې ما له جوړه راوړه نو د هغې به څه خولي وی ما ته دې وایي که نه زه ورته وایم ما له د یو ټکي جواب راکړه بیا به تا ته ووایي وی وایه زه ورته وایم چې ته د یو کال وي نو تا خبرې کولی شوې وی نه نو هم تا له هغې وخت کې جوړې چا اغوستې وي
د جمی ګرم سوټ ته له چا اغوستی و؟ نو وی پلار. هم تا پلار ته ویلي وو؟ وی نه که نه ما خبرې نه شوې کولی. نو ما ستا دې پلار ته چا ووي چې دله ګرم سوټ راوړه؟ نو وی پلار مې راته کتل که نه چې لکه ساړه دي او بچي باندې جمع راغې، نو ما ته یې کتل که نه نو زه واما د کم پلار چې به تا ته کتل او جامې به یې درله راوړي. نن هغې پلار ته ته ګوره او راوړه والا وایي دا هغه پلار مې دی چې ده به زما د جمې او د اوړي